بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د پښتونخوا په ستورو کې صابر جان ستاسو په خدمت کې حاضر دی. څنګه چې تاسو ته پته ده په دې پروګرامونو کې هغه ینګ ټیلنټ زه راغواړم چې څوک د خوږ وطن پاکستان په ترقۍ او سوکالۍ کې خپله برخه کردار ترسره کوي. آصف شهزاد را سره موجود دی چې د ریډیو یو ډېر پیژندلی نوم، هغه نه به د هغه د ژوند په حواله باندې تپوسونه کوو. هغه په ټي وي باندې ډېر کار کړی دی، په سټیج باندې هم کار کړی دی او بیا په ریډیو کې څونه وخت تېر کو او د کوم ځای سره تعلق ساتي، دا ټول تپوسونه دي. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. آصف درته ووایه آصف شهزاد د کوم ځای سره تعلق ساتي؟ زه د پېښور یم جی، صدر کې پاتې کېږو او شروع نه هم د دې ځي، لکه د پلار د نیکه د وخت نه هم د دې ځي. ښه، ستا پښتو ډېره ښکلې ده، خبرې دې په پښتو کې ډېرې صفا دي. مورنۍ ژبه دې پښتو ده؟ زما مور بیبي چې کومه ده پښتنه ده، خو مونږ کور کې انکو وایو. لکه پلار مې چې کوم دی خارې دی که نه، نو مور مونږ سره انکو وایي، خو چې کله غوسه شي نو بیا یا مینه کوي نو بیا پښتو کې داسې مونږ سره انکو وایي. او زمونږ دلته خو داسې ده چې لکه پښتانه هم ډېر دي، خاریان هم ډېر دي. ایون سکال مخکې دلته به مونږ سره هغه وو، افغانیان به ډېر زیات وو. نو ما به فارسي داسې ویله لکه خلکو به ویل جوړې دا مهاجر دی. جی شاباسي. دا راته ووایه د سوشل میډیا طرف ته یا د میډیا طرف ته دا څنګه وشو؟ ځکه چې تاسو اکثر هلکان داسې وي چې هغوی وایي نه یاره چېرته گیم طرف ته به لاړ شو، تاسو میډیا طرف ته څنګه؟ زه چې ماشوم وم که نه، ما اوم کې سبق ویلو، نو ما پی ټي وي کې لکه 12 کال عمر به زما تقریبا، نو پی ټي وي نه ما کار شروع کو. 2004 کې یو ډرامه جوړېده زندگی، د انکو ډرامه وه. هغې کې اورنګزیب افریدي د هغې ډایرکټر و، ناصر علي سید د هغې رایټر و. د هغې ډرامې یو خصوصیت دا دی چې هغې کې هغې ډرامې نه بیا کتاب ولیکلی شو. اوس چې دې دور کې څوک انکو کې ماسټرز کول غواړي که نه، نو هغه به هغه کتاب وایي. نو د هغې چې کوم هغه پروډوسر و، دا د هغې لومبۍ ډرامه وه، هغه پروډوسر اوس تقریبا 6 کالو نه د پاکستان ټلویزیون جی ایم دی. لکه دومره ټایم پکې تیر شو، 19 کاله تیر شو. صحیح. درته ووایه چې لکه تاسو په انکو کې کار وکړو، پښتو ته بیا څنګه راغی؟ ما زیات کار پښتو کې کړی دی. ما 2004 کې لومبۍ سیریلو کو زندگی هندکو کې، بیا پنج کې زما چې کوم سیریل و هغه د پښتو و. همداسې لکه تقریبا زما په کریډټ پی ټي وي نه تقریبا 6 سیریل د پښتو دي او 15 سیریل د انکو دي. بیا پښتو کې ما زیات کار وکړو. نو پښتو کې 28 اپیسوډ یو پروجیکټ لاس د بری کار دی، هغې کې زما نوم میړه چودون، نو هغې کې زما ټایټل رول و. داسې یو پروګرام و شل مې نکړه، هغې کې زما نوم می خټین. کامیډي ډرامې وي نو هغه هم داسې نومونه وي. نو هغه خلکو زه ډېر خوښولم. زه به چې چېرته کلو ملو ته تلم که نه، نو ماشومانو به راپسې منډې والې. خټین رالو. نو زما چونکې اردو سره ډېره مینه ده، قومي ژبې سره، نو اردو دپاره زما خواهش و. نو زه اردو دپاره لاړم. میلیار پېښور نه وزم، دلته کار نشته د اردو. نو اسلام آباد جو، خو اسلام آباد ته لاړم. نو پی ټي وي اسلام آباد سینټر نه ما ته پنجابي سیریل میلاو شو. ما وکړو الیاس لمسم پاس د هغې نوم. نو بیا ما ویل یار دا اردو به څه کوو. نو بیا زه تھیټر ما شروع کو. پی این سی اے پاکستان نیشنل کونسل آف آرټس اسلام آباد نه ما تھیټر پلیس شروع کړ اردو کې. بیا پاکستان آرټس کونسل کراچۍ ته لاړم، هلته ما تھیټر پلیس کول. نو بیا ریډیو پاکستان ته چې راغم، نو دلته ریډیو پاکستان سټوډیو کې د ټایم مونږ ناست یو، نو دلته نه زه پروګرام کوم اردو پرایم ټایم. دلته نه ما مارننګ شوز هم کړي دي د اردو صوبې پاکستان، او دلته نه زه د ډاکومنټري نریشن هم کوم، اردو ډرامې هم. لکه دې ځای نه صرف زه اردو کار کوم. صحیح. لکه د اردو مینه چې کومه ده هغه دلته ریډیو پاکستان سره پوره کېږي. صحیح. اواز دې ډېر یونیک دی، مطلب لکه د اوریدونکو دپاره دی. بعضې خلک دا وایي چې یاره زما اواز چې کم دی نو سټیج باندې به خلک خوښوي، خو ستا اوریدونکي د ریډیو ډېر زیات دي. چا درته داسې ویلي چې اواز دې مزېدار؟ زه چې پی ټي وي کې ما تاسو ته ویل چې ما لومبۍ ډرامه کوله که نه سیریل چې کوم 2004 کې، نو ما له به ډېره غوسه راتله. ما به چې سین وکړو نو خامخا په سیټ به یو سړي आवाज وکړو چې आवाज ډېر مزیدار دی. نو ما به ویل یار د پرفارمنس خبره نه کوي، د ایکټینګ خبره نه کوي، او دی د आवाज خبره کوي. ما ته پته نه و چې مستقبل کې به زیات پیسې زه په आवाज ګټم. لکه زه دلته پېښور کې چې څومره ښه کمرشلي جوړیږي، نو د هغې
وایس اوور ز کومه نو دین علاوه دلته لکه د دې وایس چې کوم خپل دنیا د خپل فنکاران دي نو هغه کې چې څوک یار اردو میں میل وائس اوور آرٹسٹ چاہیے نو بفضل الہی ٹاپ آف دا لسٹ خلق هم زمانو ملی یار بس آصف شہزاد سے کروا لیں گے. صحیح درد وایم چې ماډلینګ دې شرط کړې ما دلته ډېر کمرشلز کې هم کړی دی زما ګورنمنټ دپاره چې کوم دا سرکاري ایډز جوړېږي لکه د کرونا والا یا دې نه علاوه ما هغې کې هم کړی دی او پی ټي وي نه چې څنګه ما تاسو ته ویل ما کار کړی دی نو ما داسې ماډلینګ کړی دی مختلف کمرشلز لا ویډیوز لا ما کړی دی او لکه زمونږ د فیلډ کې اکثر یو سړی چې صرف ایکټر وي نو هغه بس صرف ایکټینګ کوي بل څه نه کوي او زه ورسره کمپیرینګ هم کوم زه ورسره دا لایو ایونټس یې هغې کې هم هوسټینګ کوم زه ورسره ځینې ټایم کې حادثاتي طور باندې رایټر هم جوړ شم ایز ا سکرپټ رایټر هم کار کوم ایز ا ماډل لکه ما درې څلور شعبې نیولې دي نو چې هېڅ هم نه نو د آواز کار خو ما سره وي نو مطلب دی چې یو شیز ته چې ناست دی نو بس بیا پېښور کې د فنکارانو حال هغه نه دی چې کم پکار دی که نه لاهور کراچۍ کې چې کم فنکار هغه خسته روپۍ ګټي لکه د هغې کور چلی نو زموږ دلته داسې دی چې لکه ایکټینګ نه نو بیا ماډلینګ نه نو بیا سکرپټ رایټینګ نه نو ډایرکشن نه نو اواز خو چېرته تللی نه دی په دې زه لکه خپل الله پاک هغه سرکل روان کړي درته ووایه لکه په سوشل میډیا باندې یا په میډیا کې کم وخت تیری خلک که نه په دې کې ډېر زیات ان وي د هغې د ډېر زیات چې کم دی نو دا کنټرولشل هم وي د هغې ژوند لکه داسې وي د فلاني کس سره د دې دا ریلیشن دی ستاسو داسې چېرته راغلی ریلیشنز خو خیر ما چونکې زما خوشبختی دا ده چې ما همیشه لکه داسې خلکو سره کار کړی دی لکه اوس دا اداره ده که نه ریډیو پاکستان نو د خپل یو ذمہداري د دې یو ریسپانسبل طریقې سره ټول ډیسنټ خلک وي ټول کوالیفاید خلک وي مینیمم دلته ماسټر سټډي وي نو دلته کوالیفاید خلکو سره چې مونږ ناسته پاسته لکه مونږ سره چې دلته فیمیل آرجز هم وي یا کمپیرز هم وي نو هغې هم کوالیفاید وي مینیمم هغې هم ګریجویټډ وي داسې زما پاکستان ټلویزیون کې هم چې کوم پروډوسرز دي نو د هغې هم ډېر صفا سوتره انوایرمنټ وي نو زما انوایرمنټ ډېر ډیسنټ خلکو سره تیر شوی دی او دا چې کوم دی ماډلینګ سلسله کې اسلام آباد ته به چې تلون ولته فیمیل فرینډز ډېر زیاتو خو د هغې کلچر لږ مونږ نه چینج وي که نه نو هلته دا مسایل وي چې یاره یو سړی چار سره چېرته نوم وتړلی شي یا څه وشي که نه خو زما چونکې داسې طبیعت دی چې زه بس داسې پاکستان ټلویزیون او د ریډیو پاکستان ماحول ډېر خوښوم صحیح په ژوند کې څه داسې غټ ارمانونه دي غټ ارمانونه داسې دي چې دا اکټر سړی چې وي که نه دا کلم لکه د سینه چې کوم وي که نه ټټرې کلم نه یخېږي دا همیشه دپاره دا وایي چې یاره یو داسې کردار وکړم نو زه داسې کردار کول نه غواړم چې ما سره د یو ښکلې هیروین وي او مونږ د چمن کې ګرځو ګلونه دي وي او د مینې محبت خبرې دي بالکل زه دا نه خوښوم زه داسې خوښوم چې یو داسې کردار وي چې پکې لکه که مظلوم دی که نه نو لاره ویم ته سپېړه وباسي او که جابر دی که نه نو داسې جابر دی چې خلک الټه ځوړندوي مطلب زه داسې لکه بالکل هغه ډیپ کرکټرز خوښوم او زه وایم چې یاره داسې کرکټر وکړم اوس کرکټر داسې پکار دی چې دلته اوس مونږه لکه زه خپل ملک کوم له سکول غواړم نو زه خو په بارډر نشم تللی توپ خو نشم چلولی ځکه چې دلته آرټسټ یم زما هغه فیلډ نه دی نو زما چې کوم فیلډ دی زه وایم چې د دې کیمرې په تھرو یا مایک په تھرو کم خلک چې ما اوري یا ما ګوري نو هغې د ما نه یو داسې شی زده کړي چې هغې نه هغې ته فایده ورسي ما خپل کیریر کې چېرته نیګیټیو کرکټر نه دی کړی دلته زموږ یو پروډوسر و هغه به ما نه اکثر خپه شو اعزاز علی گوہر هغه به مال یو دو ځل نیگیٹو کریکٹر آفر کو نمائل یار میں اپنی آواز برائی کے لیے نہیں دینا چاہتا مجھ سے اگر کوئی میری آواز میں کوئی سنے تو اچھی چیز سنے اور اچھی چیز سیکھے داسې پی ټي وي کې ما بیش بها ځل کرکټر واپس کړي دي هغه به نیګیټیو نو زه وایم چې داسې کرکټر دی وي چې هغه پازیټیو وي لکه اوس وختي ما تاسو ته زه ډیپ کرکټر کول غواړم هغې کې که ظالم دی نو هغه ظالم داسې نه چې هغه لکه هغه د نیګیټیو خلک برایي خلاف د هغه داسې وکړي چې خلک د ځوړندوي صحیح نرده وایي چېرته شعر و شاعرۍ سره د شوق شته شعر و شاعري کې یو خسته خبره دا ده چې کم خلک زه نه پیژنم که نه لکه فیسبوک اکاونټ هم وي انسټاګرام اکاونټ هم وي دا مونږ یوز کوو
نو ما ته میسج کې فیمیل اکثر میسج کی او زه نه پیژنم او پوئټری سینډ کی ما ته وی سر یې خپل आवाज میں بھیج دیں نو ما سره چې کله فری ټایم وی د ریډیو پاکستان کې مکچرته سټوډیو کې اوسګار شم نو وایس نوٹ کوم یا چې چرتم نو وایس نوٹ کوم او خلک زما आवाज کې شاعری خوخی صحیح په لوبو کې کرکټ د خوخ دی یا کم کې زیات خوخ کرکټ زما بچپن کې به من کولو او زه به دومره ښه پلیر نه وم لکه بعضې سړی خو وي چې یاره ما هر یو میدان فتح کړی دی خو زه به دومره ښه پلیر نه وم خو چونکې زموږ ملګرو به ښایسته لوبه کولو نو موږ به لکه ښایسته ټایم پاس کېدو او زما ډېر زیات مینه ده سویمنګ سره خو سویمنګ چې کم دی چېرته زده مې نه کو لکه هغې کې هم زه لکه لامبوزن نه یم ماله نه راځي سویمنګ نه راځي او بس دا ده چې خبرې راځي او د خبرو په وجه باندې کمپیر هم شو بیسیکلی اکټر یم دا راته ووایم چې موبایل نه په خپل ژوند کې څونه وخت ورکوئ موبایل نن سبا چې کم دی نو وخت زیات شو خو موبایل کې زما یو دوه شیزونه دي چې کم زما بدی شي هغه دا شوي چې دا کله نه چې دا سمارټ فون عام شوی دی او د کې کیمرې دي نو مونږ چې چرته هم څوک لاړ شي که نه که سیل لزي که عبادت لزي که چرته داسې څه بختوره شپه ده که چرته هم څوک روان دی نو هغه د هغې شیز چې کوم حقیقت دی د هغې نه خوند نه اخلي او سیلفي وباسو تصویر وباسو که چېرته سیل لمزي نو هغه د سیل ځي نه هغه خوند نه اخلي خو تصویر وباسو که چېرته عبادت لمزي تاسو وګورئ روزه رسول صلی الله علیه و آله وسلم باندې خلک ولاړي نو هلته هم سیلفیانې دي که خانه کعبه باندې هلته هغه ځای کې ولاړي نو الله رب العزت رضا کولو دپاره هلته خپل ګناهونو باندې جړا دپاره دا شیزونه پرېږدي او سیلفیانې لکه دا یو ډېر د نیګیټیویټي ده دویم چې یو محفل کې ناست دي څلور پنځه تنان ناست دي نو پخوا به خلکو خپلو کې ګپې لګولې ټوکې ټکارې به وې یا چې سنجیده خبرې څه موضوع به هم وه خو اوس چې څلور تنان ناست دي نو خپلو کې خبره نه کوي ځان ته یې کولاو کړي نو زه یوز کوم خو هغه ټایم یوز کوم څه ټایم چې یوازې یم که زه یو محفل کې ناست یم که نه نو چې تر څو ما سره څوک ناست دي نو زه موبایل نه یوز کوم تنهایه کې یوز کوم حتی که ما سره یو ماشوم هم ناست دي نو زه موبایل نه روباسم هغه ماشوم سره ګپ شپ لګوم چې تر څو هغه ماشوم چې یوازې یم نو بیا بل څه نه کله کله زه کتاب هم ګورم نو د کتاب موبایل نه هم زیات خوند دي زه اشفاق احمد صاحب پڑھاوم بانو قدسیه واصف علي واصف زما ژوند کې کچرې 1% هم چېرته څه ښېګړه شته یو سړی وایي چېرته ده کې دا یو فلانې کار ما ښه وکتو نو زه دا وایم چې دا د اشفاق احمد صاحب په وجه اشفاق احمد صاحب چې تاسو پړاو کوي که نه نو ډېر یو خو دومره اسان لیکي هغه چې زما غونته کې کم عقل سړی هم په هغې پوه شي لکه داسې نه لیکي چې داسې یو 3 صفحو پس تاسو په یو کرښه پوه شوئ او دومره اسان لیکي چې زما په شانتې عام فهم والا سړی په ډېر زر ورسي نو زه دا ځکه مې دا خبره وکړه چې د کتونکو کې که څوک کتاب شوق لري که نه نو اشفاق احمد صاحب د پړاو کې ډېر زبردست انسان دی او د ژوند دومره اسان طریقې د مینې محبت سره خلک پوهیږي صحیح دا راته خپل داسې یو عادت چې هغه تاسو بدلول غواړئ دا خو ډېر جدي دومره زه بعض اوقات لکه زه ارادې ډېرې وکړم چې دا به کوم خو پهل پې نه کوم لکه دا داسې چې لکه اوس د یوټیوب دور دی که نه نو زه هم د دې فیلډ یم اوس کم خلک چې د دې فیلډ نم دي هغه هم ډېر ټایم نه ننوتي دي او ډېر مخکې شو خو اوس ما یو میاشت شوه چې یوټیوب چینل شروع کو هغې باندې یو حدیث روزانه خپل اواز کې خېږوم نو نن سبا چې کم د دور داسې دی چې مونږ موبایل څه دومره خاص نه دی نو زما اراده ده یو خب کیمرې والا موبایل والم نو بیا به خپل ویډیوز هم جوړوم خو فی الحال صرف خپل اواز کې یو حدیث روزانه اپلوډ کوم صحیح خپل یو عادت خو دا ده چې خپل غلطي ومنم چې چېرته مانه څه وشي که نه لکه فرض کړه یو سړي سره یا یو انسان سره چېرته یو تیزه خبر وشي نو ماله خوب نه راځي یا چېرته د چا یو 10 روپۍ هم که ورکولي نو زه هم چې یار اول دله دا پیسې ورکم لکه دا ټینشن نی ما سره لکه پردې حق چې کوم دا ما سره ډېر ټینشن نی او د دې خبره لږ وضاحت وکم چې قرآن کریم کې سورہ نساء آیت نمبر 79 کې الله رب العزت وایي اچھائی میری طرف سے ہے اور برائی تمہارے اپنے نفس کی ہے که ما کې چېرته یو نیم ښېګړه شته نو هغه د الله رب العزت دړخ نه ده د قرآن آیت مفهوم دا دی او باقی د اشفاق صاحب چې کوم د زه پړاوم کنه نو د هغې پړاولو په وجه ما کې لږ تبدیلي راځي چې خلک وایي یار دا ښه انسان دی صحیح
په د خپلو کتونکو ته یا داسې به وي چې ستا به لیسنر یو هغوی به دا ویډیو ګوري هغوی به وي چې ښه صرف دا یو دی نو هغوی ته به څه پیغام ورکړي؟ هغې خو به دا حیراني چې دا خو پښتو کې لګیا دا خو اردو شو کوي نو پیغام دا دی که نه چې اکثر خلک زیات تر زمونږ ملک کې یا چې چرته هم دنیا کې خلک دی بل نه ګیله کوي هر انسان بل نه ګیله کوي چې د ما سره ښه ونه کوه د ما سره ښه ونه کوه نو پکار دا دی اول زه بیا تاسو چې مونږ نه څوک ګیله ونه کړي مونږ د ځان داسې جوړ کړو چې مونږ نه څوک ګیله ونه کړي مونږ خپل کار چې کوم دی خپل فرض چې کوم دی هغې کې انټرسټ والو خپل کار دی وکړو زمونږ ملک کې دا مسله ده چې خپل کار څوک نه کوي او د بل کار کې چنجي روباسي مسلې روباسي چې د سم نه کوي نو زما تاسو ته هم دا خواست دی او زه خپل هم داسې کوم چې خپل کار د مونږ ایماندارۍ سره وکړو او بل سړي ته د اسانتیا پیدا کړو. ډېره مهرباني د وخت راکولو. تھینک یو سو مچ جی خوشحاله اوسئ جی تاسو. قدرمندو کتونکو آصف شهزاد د هغې د ژوند اړخونه تاسو وکته او د هغې ډېره مننه کوم چې موږ له ټایم راکړو تاسو چې دا ویډیو کومو ملګرو وکته کومو ملګرو سره تاسو دا شیر کول غواړئ لازم یې شیر کړئ چې هر چېرته اوسئ الله هم خوشحاله ساته تل بریالي اوسئ. د الله په امان.